أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګران محترم خویندرونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن چې زه کومه خبره په دې ویډیو کې کوم دا هغه ناظرینو لپاره ده چې اکثر ناظرین ماته واتساپ وکړي او د هغې زه جواب نه ورکوم، خصوصا زموږ د افغانستان چې کوم خویندرونه دي. نو د ټول نه اوله خبره خو دا ده چې دا واتساپ نمبر ما صرف دې لپاره ورکړی دی چې کوم خلک په ما باندې کار کول غواړي ما ته رارسېدلی شي، زما دفتر ته راتلی شي، نو هغې دپاره ما دا نمبر ورکړی. لکه تاسو په خپله هم دې خبره ته سوچ وکئ چې زما په دواړو چینلو باندې تقریبا 600 ویډیوګانې دي. اکثر زموږ خویندې د افغانستان که د پاکستان خو اکثر د افغانستان هغوی ما ته هم زما ویډیو په پښتو کې راولیږي، لاندې ولیکي چې دا تا دې کې څه ویلي دي، دا وظیفه څنګه وکړم، یا وایي چې د محبت وظیفه راته وښایه، دې راته بېله وښایه. نو داسې نه ده چې ما هلته په چینل کې یو شان خبرې کړي دي یا به هلته زه کمزوري وظایف ورکوم او دلته څوک ما سره رابطه وکړي هغې ته به زه صحیح وظیفه ورکوم. بعضې خلک پکې دا هم وایي وظیفه راته راولېږه په وټساپ باندې او موږ سره پیکج نشته. بعضې کسان داسې راته وایي چې موږ دا موبایل د بل چا نه اخیستی دی بیا یې زما سره ساده موبایل دی. نو الله مې ایمان نصیب کړه، دې کې د خفګان خبره نشته. دلته زموږ نور هم ډېر کارونه دي، ډېر خلک وټساپ کوي، رابطې کوي. اوس د افغانستان نه خلک ما ته رسېدی شي، نه زما دفتر ته راتلی شي. وظایف زما ټول عام اجازت دی زما د چینل نه. زما چې چینل کې څومره وظایف دي، که هغه پښتو کې دي که اردو کې دي. زما 2 چینل دي، زمر ټي وي او پښتو وظیفه 314. د دې عام اجازت دی هر چا ته، او په هغې کې انشاءالله چې ما نه داسې وظیفه نه ده پاتې چې هغه چا ویلي چې تاسو دا یو نوی کار یو نوی موضوع دپاره هغه ما دا ته د وظیفې ووایي. نو دغه ګیله به تاسو نه کوئ. چینل هم ستاسو دپاره دی، زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو زما چینل ګورئ، تعقیبوئ. زما چینل چې کوم دی د هغې ویډیوګانې لایک کوئ، کمنټونه پرې ورکوئ. انشاءالله ستاسو خدمت کې به زه هر وخت حاضر یم. خو چونکې که تاسو زما نه هر سړی بیل بیل غواړي نو تاسو سوچ وکئ زما دا چینل په ټوله دنیا یې کتل کېږي. نو نه زما موبایل کې دا ویډیوګانې بیلې پرتې دي او نه زه تاسو ته په دې باندې ویډیو درلېږلی شم. همدغه چینل دی، خفګان به بلکل نه کوئ. دغه چینل کې زما څومره خدمت ستاسو کېږي د لاسه انشاءالله هغه به کوم او تاسو دغه شانتې زموږ سره اوسئ، زموږ چینل او ویډیوګانې ګورئ، نورو ته هم ښایي. عام اجازت دی چې تاسو هم چاته وښایئ، هغوی ته هم اجازت دی. انشاءالله بیا به د یو نوي موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د لوی الله په امان.